د ترافیکو د عمومي ریاست چارواکي وایي له 2000 تر 2010 ماډل پورې چپلاس بې اسناده موټر ته د 3400 څخه تر 5400 افغانیو او له 2010 څخه تر 2022 پورې له 5400 څخه تر 8400 افغانیو په بدل کې اسناد ورکول کیږي. دغه ریاست زیاتوي د موټرونو مالکین کولی شي د اسنادو فرم په انلاین ډول د ترافیکو د عمومي ریاست له ویب پاڼې او یا په فزیکي ډول له مرکز او ټولو ولایتي ترافیکي ادارو څخه ترلاسه کړي. یو کیلومتر چاره د راتلونکي شنبه په ورځ باندې شروع کیږي. نو د هیوادوالو نه مو غوښتنه ده چې په 3 میاشتو کې موږ ته مرکز ولایتو مرکزو ته مراجعه وکړي ترڅو موږ په قانوني شکل سره وسایط او مالکین ثبت کو او کله چې د سهلنګاری وکړي موږ مراکز ته مراجعه ونکړي هغه مدت د ثبت په تمامیږي نو نظام او حکومت جدي برخورد په دوه برخه کې په پام کې لري چې بیا ورسره وشي. په ورته وخت کې یو شمېر ښکاریان وایي چې دغه کار په پلي کېدو سره به له یوې خوا د جرمونو مخه ونیول شي او له بلې خوا به دولت او د موټرو خاوندانو ته ګټه ورسیږي. یو کلی موټر چې ګرځېږي دا خو بې بندباره خلک هم ګرځوي چې په دې کې سل پیښې کېږي اختطاف کېږي غلا کېږي او دسي کېږي. تا متعهد است پاکستان یک کلی را که پالید میده یک اقدام خوب است که از سرقت و دزدی جلوگیری میشه که وقت اسناد داشته میباشه باز مردم دیگه از اون استفاده درست میکنن و اسنادش هم مشخص میشه. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په هیواد کې یو شمېر بې اسناده موټرونه شتون لري چې په ښارونو کې د جرمونو او ګډوډۍ لامل کیږي.